مخکې له دې چې درس پیل کړي، مخکې له دې چې عملیات پیل کړي، مخکې له دې چې ډریوري وکړي، مخکې له دې چې امتحان ته ورشي یا مخکې له دې چې هر کار وکړي، له الله تعالی مرسته وغواړه. ځکه که الله تعالی در سره مرسته وکړي هر کار به دې په ښه ډول مخکې لاړ شي. خو که د الله تعالی مرسته در سره نه وي د کار پایله به دې زړه خوشحالونکې نه وي. د هر کار په پیل کې له الله تعالی مرسته وغواړه چې ای ربه زه ستا کمزوری بنده دا کار کول غواړم، په د دې کار په حکمت نه پوهېږم او په دې کار کې کمزوری یم، یوازې ته راسره مرسته کولی شي، ته راسره په دې کار کې مرسته وکړه او پایله یې زما په ګټه کړه. کله چې الهي مرسته وغواړې هر کار به دې په ښه ډول مخته لاړ شي. ځکه دغه کارونه ټول د الله تعالی په واک کې دي. که هغه توفیق درکړي هیڅ کار به دې پر وړاندې د ستونزې ډک نه وي. خو که هغه وغواړي چې تا سره مرسته ونه کړي هیڅ کار به دې په ښه شکل په مخ لاړ نه شي. دا دې باید د ژوند تګلاره چې هره شیبه هره ثانیه او هره دقیقه له الله تعالی مرسته وغواړي. هغوی چې پر الله تعالی توکل کوي الله تعالی ورته کفایت کوي. ومن یتوکل علی الله فهو حسبه. وایي الله تعالی ته د رسېدو لارې د مخلوق په اندازه دي، یعنی بې شمېره دي. یوه عمومي لار الله تعالی ته د رسېدو د صدقې ورکړه ده. که دې ګناه وکړه ژر توبه وباسه او صدقه ورکړه. کله چې د کوم بنده وځوروو زر توبه وباسه او صدقه ورکړه. او یا که د کوم بل خطا کار وکړ توبه وباسه او زر صدقه ورکړه. ځکه یوازې صدقه ده چې د الله تعالی غضب پر رضایت بدلوي. ځینې کسان دا فکر کوي هغوی چې مالدار دي نو دوی په الله تعالی باندې ګران دي. قارون د الله تعالی دښمن و خو مالدار و. عبدالرحمن ابن عوف صحابي مالدار و خو د الله تعالی دوست و. فرعون د الله تعالی تر ټولو لوی دښمن و، د خدایي دعوه کړې وه، ښه مالدار و. خو سلیمان علیه السلام د الله تعالی پیغمبر و، مالدار و او د دنیا ټول امکانات یې په لاس کې وو. نو دوی ته په کتو دا جوتېږي چې دنیا ورکړه او یا نه ورکړه د الله تعالی د محبت معیار نه دی. معیار دا دی چې الله تعالی انسان ته بخښنه وکړي، د زړه ډاډ او سکون ورکړي او عزت ورکړي د خلکو ترمنځ په دې دنیا او په هغې دنیا جنت ورکړي. دا د الله تعالی د محبت معیار دی. کله چې د ځمکې دروازې ستا پر مخ تړل کېږي پام دې وي چې د الله تعالی د اسمان دروازې ستا پر مخ پرانیستل شوي دي. که د یوه دروازه په مخ تړل کېږي څو نورې دې پر مخ پرانیستل کېږي. ځکه الله تعالی غواړي چې تا خپل طرف ته وروبلي. کېدای شي ستا او د خالق ترمنځ دې فاصله پیدا شوي وي. الله تعالی غواړي چې دته په رجوع ستا او دغه ترمنځ دا فاصله بیرته راکمه شي. که ته له ستونزو الله تعالی ته پناه یوسې هغه ذات به ستا ضعف په قوت، ستا فقر به په غنا او ستا ډار به په ډاډ بدل کړي او ټولې ستونزې به دې حل شي. ځکه الله تعالی د دغه هر څه مرجع او سرچینه ده. کله چې الله تعالی وغواړي چې تا ته مرسته وکړي هیڅوک ستا مخه نشي نیولی. خو که دا ټول مخلوق ستا په پلوي باندې راپاڅېږي هیڅ ګټه درته نشي کولی مګر هغه چې الله تعالی تا ته لیکلي وي. که د تمه د بنده له دره پرېکړه پادشاهي دې مبارک شه که ګدای. زموږ په چارچاپېر کې ځینې داسې ملګري شته چې انسان ته د تنکۍ ځوانۍ یا د ماشومتوب د وخت ګناهونه یا نورې کیسې ور یادوي، پیغور پې ورکوي. تا خو فلانی وخت کې دا کارونه کول، اوس داسې ښه سړی جوړ شوی. ما ته په خپله هم ځینې ملګري او نږدې انډیوالان دا وایي چې په ځوانۍ کې خو ته داسې وې، په ماشومتوب کې ته داسې وې، تنکۍ ځوانۍ کې ته داسې وې او اوس داسې ښه سړی جوړ شوی. علي رضی الله عنه درته څه وایي؟ هر انسان ته چې د شپې په کومه سترګه باندې ګوري سهار ورته مه ګوره. دا خبره د حدیث مبارک مصداق ده. حدیث مبارک په همدې خبره دلالت کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي التائب من الذنب کمن لا ذنب له. چا چې له ګناه نه توبه ویستله مثال یې داسې دی لکه هیڅ ګناه چې نه یې کړي. زما ملګریه که ستا ملګري او هر بل څوک پخوا ګناهګار و کېدای شي توبه یې ویستلې وي، ته اوس حق نه لرې چې دته په دغه ګناهونو پیغور ورکړي. د توبې شکل داسې دی چې کله انسان مري
یوازې په سترګو الله تعالی ته اشاره وکړي الله تعالی یې بخي. بیا نو موږ نشو ویلی چې دا فلانی کس ګناهګار و. د خلکو په ظاهر باندې حکم مه کوئ. ځینې رابطې یوازې د انسان او د الله تعالی ترمنځ وي. که هر انسان توبه ویستلی وي نو که ته هغه ته ګناهګار وایې ته پې ګناهګاره کیږي. خلکو سره د دوی په ظاهر باندې چلن مه کوئ ځکه نه پوهیږئ چې ظاهر او باطن یې څه دي. یو ډله خلک په دې باور دي چې دین یوازې په جومات کې دی. بالکل غلطه خبره ده. باور وکړئ دغه خلک له دین نه هیڅ معلومات نه لري ځکه دین د جومات ترڅنګ اصلي په نورو ځایونو کې دی. دین ستا په دفتر کې دی، په بازار کې دی، په دکان کې دی، له خلکو سره په چلن کې دی او د ټولنې په نورو برخو کې دی، بالاخره ستا په کور کې دی. که په دغه ځایونو کې دین پلی نشي باور وکړئ یوازې د جومات دین تاسې په آخرت کې نشي کامیابولی. د دنیا ژوند ډیر ګران، وخت کم، مسؤلیت ډیر او د آخرت امتحان ډیر سخت دی. یوازې د جومات دین تاسې په دغه برخه کې نشي بریالی کولی. نو اړ یاست چې په دغه ځایونو کې دین پلی کړئ چې په آخرت کې بریالي شئ. ان الله يحب العمل ان يتقنه. الله تعالی هر هغه عمل خوښوي چې اخلاص پکې وشي، په پاک زړه، په ښه هوډ او په ښه اساسي ډول باندې ترسره شي. که عمل دغسې نه وي، له خلکو سره چلند دغسې نه وي، دکانداري دغسې نه وي، راکړه ورکړه د الله تعالی د خوښې وړ نه وي، باور وکړئ هېڅ ګټه درته نه کوي. او که برعکس د الله تعالی د خوښې وړ وي د آخرت په لوی امتحان کې تاسې بریالي کولی شي. که غواړې چې الله تعالی له تا سره نرمي وکړي د هغه په بندګانو لطف او مهرباني کوه. که غواړې چې الله تعالی تا ته مال درکړي د هغه بندګانو ته صدقه ورکوه. او که غواړې چې الله تعالی تا ته بخښنه وکړي ته د هغه بندګان بخښه، له تېروتنو یې تېرېږه. هر هغه معامله چې ته له الله تعالی غواړې همغه کار د الله تعالی له بندګانو سره کوه، ځکه الله تعالی شکور ذات دی او د نیکیو بدله څو چنده ورکوي. د الله تعالی د شکر ادا کول دا دي چې د هغه له بندګانو سره نیکی ستا ته بیرته څو چنده بدله درکوي. آیا په ژوند کې له خلکو، ستونزو، کړاوونو او نورو حالاتو یریږئ؟ که مو ځواب هو وي لاره یې اسانه ده. هر هغه څوک چې د الله تعالی په اسماء الحسنا باندې کاملا یقین او باور ولري دی به له هیڅ څه ونه ډارېږي. ولې باید وډارېږي؟ الله تعالی ځان ته داسې اسماء الحسنا ټاکلي دي چې ستونزې، مشکلات او هر څه په دې دنیا کې چاپیروي. کله چې ویره، وهم او نورې ستونزې په انسان باندې برلاسي شي او انسان چاپیره کړي او دغه انسان له ځانه سره وایي چې زه الله پاک لرم، هغه په هر څه باندې قادر دی، په دنیا او اسمانونو کې هر څه د هغه تر حکم لاندې دي، ویره او اندېښنه او ستونزې اتومات انسان پرېږدي. ځکه دغه ویرې، ستونزې هر څه چې دي د الله تعالی په مقابل کې هیڅ هم نه دي. نو بیا ولې ویره؟ ځکه د داسې ذات د نومونو په یادولو باندې زړه مطمئن کیږي، انسان قوت او شجاعت ترلاسه کوي. هغه څه چې ما له ایمان او اسلامي عقیدې زده کړي دي او هغه ایمان چې ما په خپل زړه او نفس کې کرلی دی دا ډاډ راکوي چې زه له الله تعالی پرته له بل هیڅ چا نه یریږم، نه له پاچا، نه له نړۍ ځواکه او نه له زبر ځواکه، یوازې له ایک الله تعالی یریږم، ځکه الله تعالی په هر څه باندې غالب دی او دا ټولې ستونزې الله تعالی پیدا کړي دي او الله تعالی کمولی او لرې کولی هم شي. موږ هره ورځ په لمانځه کې 15 وخته الله اکبر وایو. د الله اکبر څه معنا؟ کله مو ورته پام کړی؟ یقین پرې لرئ؟ الله تر هر څه لوی دی، تر هر هغه څه چې په ځمکه او اسمانونو کې دي. الله تعالی تر دغه هر څه لوی او په هر څه باندې غالب دی. نو بیا مو ولې دغه خبره زړه ته لار نه کوي؟ موږ او تاسې ډېر داسې کسان وینو چې الله اکبر وایي خو عملونه یې ښیي چې دوی په الله اکبر باندې یقین نه لري. که مو په خپل زړه او نفس کې دا خبره ځای کړه چې الله تعالی لوی دی، تر هر څه لوی دی او په دې مو پوره یقین وکړ، په پایله کې به څه ترلاسه کړئ؟ ډاډ، عزت او شجاعت. همداراز به د الله تعالی مرسته ترلاسه کړئ.
په یوه کیسه کې راځي چې د ایوبي دولت خلکو به خپل پاچا صالح ایوب په ګڼو القابو باندې لکه جلالت مآب، فضیلت مآب او نورو القابو باندې یادو. یوه ورځ دی له خپل وزیرانو سره له نورو خلکو سره ناست دی چې یو کس ورته نارې وایي چې ای ایوبه ای ایوبه. خلک ورخطا شول، حیران شول چې څوک دی چې پاچا دومره په سپکو نومونه یادوي. کله چې دغه کس راغی د دغه وخت عالم عز ابن عبدالسلام د ایوب ته ویل چې ای ایوبه ته څنګه په داسې ځای کې ناست یې له ګڼو خلکو سره او داسې شان و شوکت دې جوړ کړی دی، په فلاني ځای کې خلک شراب څښي. پاچا یو ډول لړزې ونیو او ورته وویل چې زه دا ستونزه حلومه، ته اندېښنه مه کوه. څو شېبې وروسته عالم بیرته لاړو په خپل طرف باندې. د ده یوه شاګرد ته یې تعقیب کو، په لاره کې یې ترې پوښتنه وکړه چې په الله تعالی باندې تا ته قسم در کوم څنګه په داسې جرأت د پاچا په مقابل کې ودرېدې او داسې دې ورته وویل. حال دا چې هلته خلک د ته ډېر احترام لري او د لوی شان و شوکت لري. ده ورته ویل چې ای زویه والله د الله تعالی لویي مې په ذهن کې وه، د الله تعالی لویي مې په پام کې وه، دی راته خس غوندې هم ښکاره نه شو. څوک چې د الله تعالی لویي په پام کې ونیسي له هیڅ شي نه ډارېږي. احترام، د خلکو سره نیک چلند او دا مسایل ټول یو اړخ. که غواړئ مهمې اسلامي ویډیوګانې ترلاسه کړئ په یوټیوب کې زما نوم ولیکئ، دا یې سپیل دی. که فیسبوک کاروئ په سرچ یا لټون کې دا نوم ولیکئ او زما پاڼه لایک کړئ. او که غواړئ چې تاسې هم د دین د خپرولو په ثواب کې شامل شئ، د مهرباني له مخې دا ویډیو خپلو ملګرو سره شریکه کړئ. سلام من الله علیکم ورحمة من لدنه